د تورې ډال او د لرګي دښمني درته پرته د ګاونډي دښمني تر اوسه چاته ملامته نه یې لا خو لوېدلی له عزته نه یې افغانستانه ډېر کمزوری خو افغانستانه بې غیرته نه یې پښتون که هر چا نه زلل اخلي 100 کاله وروسته هم بدل اخلي د تاریخ وګوره کمال دلته د هر ظالم د سر زوال دلته څوک مو ضعیف څوک مو قوي دښمن دی زما د هیواد زما د بچي دښمن دی د دې نړۍ هر یو کفري ملک دی خو اسلام آباد مو ازلي دښمن دی څوک مو ضعیف څوک مو قوي دښمن دی زما د هیواد زما د بچي دښمن دی د دې نړۍ هر یو کفري ملک دی خو اسلام آباد مو ازلي دښمن دی هیڅوک په خدای که مو ودان غواړي هر څوک دا هڅه کوي مونږ وران غواړي اسلامي دي خو مونږ نه پیژني نه مو عرب نه مو ایران غواړي هر وخت په مونږ تجارت شوی دوی تجارت په مونږ روان غواړي د دوی نظر کې کمکلان ښکارو یا ورته سم دم ماشومان ښکارو زمونږ څو ځلې لمن اور اخیستی مونږ له خپلې لمن اور اخیستی باید چې یو بل ته ټګ نه شو تر څو چې یو نه شو یو غږ نه شو یا که پښتون دری زبان یو نه شو یا که ازبک او پشیان یو نه شو تر څو ګجر او پامیریان بیل یو که قزلباش او اریایان بیل یو تر څو چې بیل یو فرقې فرقې یو یا که سمت یو جبهې جبهې یو نو تر قیامت به بیا خیر ونه ګورئ په هیڅ علت به بیا خیر ونه ګورئ بیا داسې وران اوسه وران ښه بیا تش په نوم باندې افغان ښه بیا داسې وران اوسه وران ښه بیا تش په نوم باندې افغان ښه اوس چې په خپل منځ کې ټوټې ټوټې شئ بیا به د بل جنګ کې ذرې ذرې شئ بس افغانانو که یو کېږئ نه سکاره سکاره شئ ایرې ایرې شئ لا سری وخت د خوی اخلاق جوړ کړئ وحدت جوړ کړئ اتفاق جوړ کړئ سره رایو شئ لر او بر کښېنئ ټول افغانان په یو ټغر کښېنئ د هر پښتون سترګو کې ډن کرښه له منځه یوسئ د ډیورنډ کرښه سره رایو شئ لر او بر کښېنئ ټول افغانان په یو ټغر کښېنئ د هر پښتون سترګو کې ډن کرښه له منځه یوسئ د ډیورنډ کرښه یو بل ومنئ د یو بل احترام وکړئ پردي ونه منئ هرې خوا ته پام وکړئ غدار په دار کړئ مونږ نه غواړو جاسوس مردار کړئ مونږ نه غواړو انصاف حاکم کړئ عدالت وکړئ زمونږ په زړونو حکومت وکړئ اصلي دښمن د دې هیواد ورک کړئ مخه یې ونیسئ فساد ورک کړئ په خپل بچي باندې دیني زده کړئ دیني هم وکړئ هم عصري زده کړئ چې آینده نسل علمیت ولري بیا به طاقت او صداقت ولري بیا به نو هیڅوک دا خطا نه کوي بیا به په ملک باندې سودا نه کوي افغانستان به بیا څوک نه خرڅوي بیا به له خپلې مور نه غلا نه کوي په خپل بچي باندې دیني زده کړئ دیني هم وکړئ هم عصري زده کړئ چې آینده نسل علمیت ولري بیا به طاقت او صداقت ولري بیا به نو هیڅوک دا خطا نه کوي بیا به په ملک باندې سودا نه کوي افغانستان به بیا څوک نه خرڅوي بیا به له خپلې مور نه غلا نه کوي له بیکارۍ به ستړي کېږئ نه بیا به اوزګار نه شئ کېږئ نه بیا به له ترس او له فساد نه تښتي ځوانان به داسې له هیواد نه تښتي بیا به له ترس او له فساد نه تښتي ځوانان به داسې له هیواد نه تښتي بیا به هیڅوک هیوبال نه کوي بیا به هیڅوک له چا نه سوال نه کوي بیا زولنې بیا به زنځیر نه وي بیا به د چا په کور کې ویر نه وي بیا به د چا له سترګو اوښکې نه ځي بیا به د چا یتیمان وږي نه وي خاورینه بیا به ژوند مزه وکړي چې څوک له لرې دا ټپه وکړي افغانستانه در نظار شم درنه مزار شه دا خپل واړه اولادونه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 8 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان سرو لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی